راخی دی را پسې دی را پسې. ملګرو سلامونه مې واخلئ. this time کنډو لیلونۍ د ضلع شانګلې یوه ښایسته سیمه چې د لیلونۍ په نوم باندې یادېږي د هغې نه د ګاډي په سفر باندې دلته چونکې د خلکو د کیلومیټرز پته نه لګي او دا زه د ځایي د ګاډو والا نه تپوس کومه نو د ګاډي والا د وینا تر مخه 1 ګنټه او 10 منټه د ضلع شانګلې لیلونۍ سیمې کنډو یو وړه غوندې علاقه ده هغې ته د ګاډي په سفر لګي. زه چې څنګه خبره کومه چې ماشومان که د مشرق که د مغرب دي د جړه او د خندا اندازې یو دی. دغه ماشومان زموږ د سبا واکداران دي. دغه ماشومان که په ذهني او جسماني توګه باندې تندرست وي نو دا د ښه چاپېریال د ښه ټولنې ضمانت دی. دا پیره مې له ځان سره کتې پتې ماشومان روان کړی دی دغه لوی سفر له. نن به در باندې د کنډو سفر کومه دغلته به موږ ځان له پخلی کوو. ماشومان به راسره ښکلې ښکلې خبرې کوي د لارې دا ښکلاګانې دغه د روډ ستونزې یاده دې وي چې کنډو ته باقاعده روډ وتی دی خو روډ عاجز ګډوډ شوی دی. لینډ سلایډینګ هم کېږي په لاره باندې ګټې هم کله کله راغړي د باران سره. دا روډ یې ځای په ځای باندې سیمټي دی خو ځای په ځای خراب دی. دلته یا سوزکي ځي او یا دلته فور ویل جیپان ځي او یا نور چې کوم مضبوط ګاډي او هغه په دې چړۍ باندې خطی شي. ځای په ځای پکې د اوبو چړونه راځي شنې شنې ونې راځي شنه شنه پټي راځي جرندې راځي هایډرل پاور راځي. په موټر سایکلز باندې پکې هم دا تاسو کتی شئ خلک وخت په وخت باندې راځي. دا یو نوی ایډونچر دی یوه نوې ښکلا ده. دا ټول درته ښیمه ما سره اوسئ. سفر زمونږه دوام لري. زما یوه کتې پتې خورزه هوره نومیږي هغې د ایسوپیز په بنیاد باندې ماسک واچو چونکې لږې دوړې شوې دی روډ کې دغلته دوړې وې روډ اوس سیمټي شو بیا په پورته. دا زمونږه د کنډو د لارې غرونه شینکې ښکلاګانې غوریجان جواران غوزان جوزان او مختلف قسمه بوټي دي. موږ به دا شیبې یو ډېر تکړه یوټیوبر یوټیوب پاکستان فوڈ اینڈ ٹریولنگ دا یو ملګری راله په مخه راغی دا هم کنډو ته رسېدی. السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام. جانی کہاں سے ہے آپ؟ جی بھائی میں تو آیا ہوں لاہور سے. لاہور سے؟ اچھا لاہور تو لاہور ہے بہت مشہور ہے. اچھا ٹھیک ہے تو آپ بائک پہ کرتے ہیں یہ جتنا بھی آپ کا ٹریولنگ ہے؟ بالکل یہ میرا جو ہے یہ 70 بائک ہے. اچھا اور مجھے ہو گئے ہیں 47 ڈیز ہو گئے ہیں 47 ڈیز ٹریولنگ میں ہی. اچھا اور عید بھی میرا کلام میں ہوا ہے. اوہو مطلب کنزیکیٹیولی 47 ڈیز سے آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں. واہ جی واہ. اور کیا ہے آپ کے ساتھ کٹ میں کیا ہے؟ بیسیکلی جو ہے نا میں ابھی بگنر یوٹیوبر ہوں. اچھا کوئی اتنا بڑا یوٹیوبر نہیں ہوں. اچھا اور نہ کسی بات کا غرور ہے لیکن الحمدللہ میری ویڈیوز بہت اچھی ہیں. ویری گڈ. فوڈ اینڈ ٹریولنگ کے نام سے چینل ہے آپ چیک کر سکتے ہیں. اچھا. اور میں جتنے بھی بلاگز بنا رہا ہوں جسٹ دس موبائل. اچھا. موبائل سے بنا رہا ہوں لیکن آپ اس میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ گیس نہیں کر پائیں گے. تو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا یہ موٹیویشن یہ تحریک کہاں سے آیا کہ آپ نے یوٹیوبنگ شروع کیا؟ بیسیکلی کسی بھی انسان کے پاس اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے نا تو اس کے پاس بہانہ نہیں ہونا چاہیے. واہ 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 واہ. یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے گاڑی نہیں ہے پراڈو نہیں ڈرون نہیں ہے میرے پاس 125 نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیا بات بھائی جو کچھ ہے نا جو نہیں ہے اس پہ رونا نہیں چاہیے جو ہے اس سے بس کام چلانا اویلیبل ریسورسز میں. اور مجھے ہو گئے ہیں 47 ڈیز اور انشاءاللہ میرا 60 ڈیز کا یہ ٹریول ہے. اچھا. اور میرے آپ کو ولاگز بہت اچھے ملیں گے. اچھا نام ایک دفعہ پھر بتائیں. میرے بھی کافی سارے سبسکرپشن ہے تاکہ وہ لوگ بھی سبسکرائب کریں. میرے چینل کا نام ہے پاکستان فوڈ اینڈ ٹریولنگ
और यहाँ पर बाइक 70 बाइक लेके आना मैं कहता हूँ कि बहुत हाँ यार ये बिल्कुल 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 मुश्किल है। अच्छा आपके साथ और क्या क्या है इस बाइक में, मतलब मैंने टूल किट रखी हुई है, अच्छा, मतलब पंचर वगैरह का सामान, हाँ ये सब कुछ आप खुद करते हैं? जी बिल्कुल। और इसके अलावा मैंने सिलेंडर कैंप वगैरह सारा कुछ रखा हुआ था, वो मैंने अभी कल घर भिजवाया है। अच्छा, क्योंकि अकेले बंदे के लिए ये चीजें नेसेसरी नहीं है। यहाँ पर केपीके में, गिलगित में, जहाँ पे भी आप चले जाएंगे आपको इतनी ज्यादा मोहब्बत मिलेगी ना, मैं कहता हूँ आपको कपड़े तक लेके आने की जरूरत नहीं है। वाह वाह वाह, यहाँ पर इतने मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और जिस तरह की जगह की खूबसूरती है ना, बिल्कुल इसी तरह के लोग भी इतने खूबसूरत हैं। और मेरा मानना ये है कि यार जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको इतनी मेहमान नवाजी मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते कि आप वाकई में पाकिस्तान में हो। और मैं यही चीज पाकिस्तान में दिखाना चाह रहा हूँ, सेफ एंड सिक्योर पाकिस्तान। वाह जी वाह, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसमें हमें किसी भी किस्म का, मुझे कोई रास्ते में कोई परेशानी नहीं आई। अगर खुदा ना खास्ता बाइक खराब हुई भी है तो लोगों ने इतना मेरे साथ कोऑपरेट किया, इतना मैं समझता हूँ कि यार मैं अपने आप को ऐसे समझ रहा कि जैसे मैं कोई सुपरस्टार हूँ, तो लोग मेरा जो है इतनी खिदमत कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप कोई सुपरस्टार नहीं भी हो, आप वैसे ही घर से आए हो तो लोग आपकी बहुत ज्यादा खिदमत करेंगे। केपीके के लोग और गिलगित के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। आप जरूर इस जगह को विजिट करें, यहाँ पर आएं और इस नेचर ब्यूटी को एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दलते जमंगा सोजके چې اوس دیته سوزکې وای هغه مونږ ودرو، اوس به مونږ بل ګاډي ته خېږو ځکه چې د تیلو ستونزه او مشکل له د سره تیل کم دی. تیل حکومتي وخت به مې دا هم خواستې چې دا تیل ارزان کړي چې خلک ټریولینګ کوي، چکرې وهي ګرځي. اوس زمونږ قافله دې ګاډي ته راوخته او مونږ به انخلو دې ګاډي پورې او زمونږ دا نوره قافله به دنده ناسي، راځئ چې پې ورځئ. اوس مونږ بون فایر کیمپینګ ریزورټ ته راغلي وو. دلته تاسو راتلی هم شئ. پرنس فضل حق د دې چیف ایگزیکټیو آفیسر دی، رابطې هم کولی شئ. دلته باقاعده ټینټنګس شوي دي، ډېر شی ټینټس لګېدلی دي. څه سیلانیان راغلي دي، دوی وایي چې مونږ مچۍ راوړي دي. مچۍ. السلام علیکم جناب. استاد ګله د کوم ځای نه راغلي یئ؟ مدین نه راغلي یئ او د دې مچو والا یئ؟ دلته پیټۍ میټۍ راوړي دي. داسې په اورېدو کې راځي چې د دې ځای چې کوم مچۍ به یې ګبني کوي هغه ډېر خوږ ومي، اوریجنل ومي، ځکه دلته ګل ښه دی، اوبه ښه دي. جی بھائی جان گبین کوي خو دلته موږ گبین لیټ ښه څه دلته موږ صرف د بچو دپاره راوړو. ښه بچو دپاره راوړي، یعنې دا چې بچي راوړي نو بیا یې واپس وړئ؟ او تاسو دې سره خالي پیټۍ هم راوړئ چې دا بچي بیا نورو ته؟ نه خالي اوس نه راوړو، دا چې کله جوار ته بیا به خالي راوړو. ښه څومره پیټۍ دي ټولې؟ ټولې خو دغه 300 پیټۍ دي. 300 پیټۍ دي. دا تاسو په ګاډو کې وړئ راوړئ؟ نو په دې منځ کې دا مچۍ که چېرته وړقېږي، ویرېږي، وتښتي، هېڅ مسله خو نه وي که نه؟ ښه. او دا بچي چې په هغه دغه کې د دې هغه دغه غوندې شتۍ غوندې چت او ته تاسو وایئ که څه شی پریم ورته وایئ، نو دا بچي چې بیا غټ شي بیا څنګه بلې پیټۍ ته راوړي؟ خپله بیا سیل کوي. سیل کوي. کوم چې غټه مچۍ هغه سیل کوي، بچي په دغه کې پاتې شي. ښه، یعنې دا غټې مچۍ چې دي، یعنې مور و پلار چې دی کور بچو ته پرېږدي. اوهو دا خو زما په علم کې بله اضافه وکړه. ښه ما وی که دا بچي چېرته بل ځای ته بېځي، یعنې دا الټه سیسټم دی، خلک مور و پلار ساتي او دلته مور و پلار بچو له کور ورکړي. واه جي، دا هم ستا ملګري دي؟ څو کسان در سره په روزګار دي؟ 15 کسان یې. خوشحاله یې دلته؟ شپه و چېرته یې؟ مچو خواته خوشحاله اوسئ. ډېره مینه ده. مونږ نن واړه چونګ کې چکر له راویستې دي، دا پکې یو بل کتې پتې دی. زویا نانا دیا ته آواز وکړه، دیا ته آواز وکړه، اوبه مه ضایع کوه. زویا دا ماشومان د دې وخت نه پویه کول پکار دي چې دا د وطن اوبه دي، دا ضایع کول نه دي پکار. خو د اوبو سره ماته رایاد شو پورې دا ګن تاسو کتی شئ جي. پرنس فضل حق زموږ ملګری هم دی، چا چې دا ډېر لوی کوشش کړی دی، نو هغه ته به مې عاجزانه او ځانګړې التجا وي چې د دې دپاره پراپر سکند تاسو پکار ده چې ووهئ. او دا ټول ګن نه دی چې دا هم هغه ځای کې موږ غورځو، د دې داسې اوپن ایر کې غورځول دا د انسانانو په جمالیاتو په نفسیاتو یو بدرنګي را پیدا کوي. نو دا د زما عرض هم پرنس واوري. نوره علاقه یې ډېره ښه ډیولپ کړې ده، ډېره ښکلې ده، د غرونو دا ونې، دا وریځې، دا لړې، دا ښایستونه، بیا دا ټینټینګ، دا یو لوی ستړی کار دی د دې سیمې د پرمختګ دپاره. خو دا ده چې ایکو ټوریزم چې موږ کومه خبره کوو، سسټینیبل ټوریزم، چې زمونږ ماحول د پاک هم وي او دلته د ټوریزم
ملګرو ملګرو دا مې یو ملګری ناست دی بوټان یې ګډوډ شوي دي خلک وایي چې یاره خوشحالي به څنګه را پیدا کوو خبره دا ده چې راهیله دې خوا راځه بچې دې خوا راځه خوشحالي داسې را پیدا کېږي کیمراویمن ګلو ته هم پاس دی چې دې خوا راشي دا مې پتې پتې واړه راوستي دي او دا مو د کور نه یو ماتغوږې کوکر راوړی دی نو راهیله دې خوا راشه په ویډیو کې راځي ګډوډې دې خوا راشه دې خوا رانږدې شه دا را سره پتې پتې واړه ناست دي اخلی پخلی مو را شروع کړی دی نن په دې غره کې او څنګه چې زه تاسو ته وایم چې دا ځان له به دا چلونه هم زده کوي خیر دی ځي دی نجمان پسې ورشئ یو وړوکی رانه اخوا دانګي بل رانه دې خوا دانګي خو ماحول مو را جوړ کړی دی خواښې را باندې مینه د جوړې لوګی دې خوا زما طرف ته راځي داسې دا چې اوس به څو شیبو کې پخلی تیار شي دا واړه څومره خوشحاله دي راهیله ته خوشحاله پورې وګوره خوشحاله یې که نه زدرو ته هم خوشحاله نو دلته مو ځان لا یو ماحول را جوړ کړی دی په اویلیبل ریسورسز کې ډکې راټول کا اور پې بل کا نو هغه ډکې مې راغونډ کړي دي دغه ټول پروسس درته ښیم اخلی پخلی به وشي بیا به چې کوم دی نو مونږ دلته دا کتې پتې واړه به ناسي د دې خوشحالي زمونږ خوشحالي وعلیکم سلام کتی پتی زویا په خیر ستړی مشي څنګه یې اشمل ښی جی ټیک ټاک تاسو څنګه یې بالکل خیر دی زویا د مالګې سره زه همیشه زه خلک بل منګي خو زه د مالګې یم او غوړي را سره هم دي دا زمونږ شملې دي ځایي شملې دي ښی مه ټیک ټاک یې مو وایه خدمت وایه جی جی ما ستاسو نه تپوس کولو چې تاسو چې دا هر وخت مونږ چکر دپاره راولئ په دې کې ستاسو څه مقصد دی په دې کې زما هم دا مقصد دی زمونږ چې کیمراویمن دا ګلو نو هغه دې هم لږ رانږدې شي د ټولو نه لوی مقصد زما دا دی دا څنګه چې نن اشمل لګیا ده خبرې کوي یو حوصله ده پکې یو جرت دی پکې یو کانفیډنس دی پکې زه غواړم چې زمونږ نجمان هم سبا داسې شي زمونږ هور هم داسې شي او ټول راهیل دا څومره واړه چې دي ځکه زه دا ګڼم چې ماشومان د دې وطن د دې سیمې د دې کائنات د ټولو نه خالص مخلص او پیور خلک دي دا د سبا یا زمونږ د مستقبل امانتګر دي که مونږ غواړو چې ښه معاشره دې تخلیق کو نو مونږ دې په ماشومانو باندې محنت وکړو د هغو په ذهن سازۍ باندې د هغو په فزیکل اکټیویټیز باندې د هغو په منټل هیلث باندې یوازینۍ مدعا مې هم دغه ده بل ها مې ځان ستړی کو 2 ورځې مخکې زه د تخت بارم خان نه رالمه نن بیا کنډو ته رالو تاسو ټول مو راوستي یئ دلته مو ځان سره ډیګ هم راوړی دی چې څه هم امکاناتو په اویلیبل ریسورسز کې د ټول ولس ته پښتنو ته مې پیغام دا دی چې دا بچي زمونږ بچي دي دغسې زمونږ کورودانې زمونږ خویندې زمونږ میندې که مونږ غواړو چې په کورونو کې د شر شدت نه وي هلته د سختدریزي نه وي هلته د یو ښکلی ماحول یې مونږ د خپل ماشومان غرونو ته بوځو چکرو له دې بوځو آوټینګ له دې بوځو او هغه مور هغه خور چې هغه په ښایسته ځونو باندې ګرځي د هغې د غېږې تخلیق هم ښایسته نوی نسل هم ښکلی او دغسې دا ټولنه ډېره ښایسته دا د الله کائنات دی او دا د الله مخلوق دی نو مونږ داسې د الله په کائنات کې ښېګړه کولی شو کنټریبیوشن کولی شو چونکې دغه ننني ولاګ کې ما خیال دا بالکل یو فیملی ټریپ دی نو ما وی سیلفیان او خلک او ګڼې ګورې به نه وي خو بیا هم یو نیم ملګری چې خبرېږي نو رامنډه وهي خو داسې ده چې زما به ملګرو ته هم دا خواست وي چې کله کله پکار ده چې زمونږ یو ځان یو پرسنل وخت هم وي مونږ خپل فیملی سره و مونږ خپل د ماشومانو سره و د کور والا سره و نو دا به مې د ټولو ملګرو ته خواست وي کله کله زمونږ داسې کار وشي دا یو عاجزانه غوندې التجا ده د دې مطلب د هرګز دا نه وي چې مونږ چېرته ډېر لوی خلک وو او بس دا ټوله دنیا چې کوم دنه په مونږ پسې راپسې ده خو زه وایم څومره چې زمونږ پیژندلي نومونه دي هغه که د سندرې د دنیا دي که د اکټینګ د دنیا دي که څومره هم دي نو دوی له کله کله سپیس ورکوئ چې دوی خپل لایف هم انجوی کوي خپل ماشومانو سره کور والا سره مور خویندو سره نو دا یو بنیادي پیغام په دې کې بیا هم دا یاران راغلي دي نو روباسئ زړګیا که تصویر وباسئ که شعر وایه نو چې هغه درته وویو نو څه وخوښه ده شعرونه ویو ښه راواړوه چې دی بلکې یو څو ټپې به وکړو ښه مینه دې نشته او نشته
او نشته دروغ وایې نه دې رنګ زیړ دی نه دې شونډې وچې دي نه او چې مینه وه او نو زما او ستا وه چې جدایي شوه ټوله لمپې خبر شونه او جانان مې زیلې او زیلې د زړه پرېکړې لکه نختر په چورلېدو ځمکې لزما ته غوجل گئی کاکا ته وایه کنځل دې نه کړي وا خمارو د لیدنه او په چوسار کړو غشو لاګم د جانان کور به د لوهار په خوا کې وینا